تازه خبر: خوشحال سادات د مخکینی حکومت پر ضد راودانګل. خوشحال سادات ولې له خپلې دندې استعفا ورکړې وه؟ تازه یې څه ویلي دي؟ جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. د کورنیو چارو وزارت پخوانی ستر امنیتي مرستیال جنرال خوشحال سادات د امریکا کامبریج پوهنتون کې وینا کې ویلي دي چې د حامد کرزي حکومت د جنګ سالارانو ځاله وه. نوموړي ویلي دي چې د حامد کرزي په حکومت کې د افغانستان اکثریت پښتون قوم څنډې ته شوی و. که څه هم ولسمشر پښتون و، خو په کلیدي څوکیو کې پښتانه نه وو او هغه چې و هم د پښتنو استازیتوب نه کولو. بل خوا سهیل نور لیکي خود پرستی او خپل هیوادوال ته ځان نه ټیټول زموږ لوی مشکل دی. که چیرې په یو سکتور کې یوه ډلګۍ شتون ولري نو خامخا به د هغو کسانو له جملې څخه یو کس مشر وي او نور به د هغه د قومندې لاندې وي. نو داسې خو نشي کېدی چې یو ټیټ رتبه کس دې مشر ته وایي چې دا کار داسې وکړه که نزي کار پرېږدم. په کار خو داسې دی چې که ستا مشر غلط وي نو د هیواد دپاره ته هلته واوسېږه تر څو څه ناڅه اغېز ولري. خو که ته هغه ډله او خپل مسلک پرېږدي او بیا وایي چې دا کار ما د پلانکي په وجه پرېښود، دا ستا په لنډ سوچ دلالت کوي. په دوبۍ کې د افغانستان پخوانی سفیر عبدالصمد افغان په کامبریج پوهنتون کې د خوشحال سادات د خبرو په هکله لیکلي دي چې 6 میاشتې مخکې چې خوشحال سادات استعفا وکړه په دوبۍ کې مې ولیده او پوښتنه مې ورڅخه وکړه چې ولې. هغه په مختصرو الفاظو کې وویل محب چې په سیستم کې وي زه هیڅ وظیفه نه کوم، او بله دا چې د ده په وجود کې امنیتي سکتور ختم دی او وطن د هلاکت په طرف روان دی. ما ورته وویل چې ولې ولسمشر ته نه وایي؟ هغه راته وویل چې څه وایي محب څه وایي؟ هغه عملي کړه. نو ما ولسمشر ته خپله استعفا وړاندې کړه. زما په نظر جنرال خوشحال سادات باید استعفا نه وای ورکړي. په نورو هیوادونو کې که داسې په اختلافي نظر استعفاګانې ورکول کېږي هلته خو دوهم وړ کس د هغه ځای ناستی وي. د خوشحال سادات تشه چا نه شوی ډکولی. په اخر کې به دا ووایم چې څه چې اوس له افغانانو سره وشول یا کېږي دا د نړیوالو پلانونه وو او د دې پلانونو د شنډولو دپاره باید پراخ پاڅونونه شوي وای او اوس هم نړیوال غواړي چې په دې سیمه کې خپل پلانونه تطبیق کړي، مګر متاسفانه افغان ملت اوس هم ویده دی. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.